اړیکه نیولې د خیر د کوم ځای بولدک نه هاي د بولدک نه ښه په خیر علي زما خبرې خو به دې اورېدلې ورور جانه دا راته چې کوم فکر والی جمهوریت والی طالب والی عام ولس کوم یو والی یاره طالب فکر والی ښه بس مولا دې راوله زموږ ورور هېڅ خبره نشته دی ښه موجوده حالت خو ته ګوره دلته یو خبره کومه ښه زمونږ مثال داسې دی لکه موږ په کوټه په سر باندې ولاړ یو ستاسې مثال داسې دی چې د طالبان لکه په پټي کې دننه چې ګرځي که د جوارو پټی که د غنمو پټی هغې ته دا ځمکه داسې ډېره نه ښکاري ځکه هغه په خپل هغه د وخت نظام یا د وخت قدرت کې هغه دومره مصروف وي چې هغې ته نور شیونه تصحیحات نه معلومېږي خو موږ ته بیا معلومېږي چې یاره لاندې پټي کې څوک دی کوم دي کې لیور روان دی کوم دي کې کوم دغه کېږي ته موجوده حالت څه د حل لارې چې یا د طالبان به دا موجود حکومت وچلوي که نه ته داسې وینې چې یاره موجوده حکومت طالبان یا نشي چلولی یا د افغانانو پکې راغونډ نه شو حل لارې څه شی ده ورور جانه باچا صاحب نوی حکومت په لاس ورغلی دی اول سر کې به خامخا څه مشکلات دي ایسه تحفظات به خامخا دا په مشوره سره په دغه سره خامخا دغه کوو سره ګډه باندې سره ختموو د کم پخواني مشران چې دي هغه به هم راولو کم چې وطن پرسته خلک دي او کم چې دا رقم خلک لکه سمې سادات دا رقم دغه جوړوي جنجال جوړوي هغه باید ملک راپرېله نه ږدي سمې ساده څوک دا کلنوم به دلته ما مخکې به لایف زما د لایف اصول دا دی چې شک مرالي څوک چې لانجه جوړوي څوک چې جنګ غواړي د هغې په خلاف باید ټول افغان نو څه رقم د حل لارې ته یې د لویې جرګې د لارې نه کې انتخابات د لارې د بل کوم ستاسو نظر دی دا باید هغه د باندې وتلي وطن پرسته خلک هغه ټولو سره اړیکې ونیسي هغه راوغواړي بس په هره لار باندې دوی په مشوره باندې دغه سره یو لار وباسي که انتخابات که لویې جرګې خو په مشوره باندې ټول مسایل ختمیږي بالکل ګوره وروره ښه دغه وطن زموږ اساس د ټولو دی دا نه د پاکستان جوړي دا خبره معلومه شوه نه ایران ته جوړي نه د انډیا جوړي نه د امریکا جوړي نه د روس جوړي د ټول نه د چین جوړي د ټول خپل شخصي مفادات دي چې دا غي مفادات د کې زموږ دوست هم د موږ په رسمیت هم پیژني موږ سره کومک هم کوي چې مفادات نه وروره لار شي رانه موږ هم په خپل کې په جنگ واچي نو ولې موږ لا خپل دماغ ولې نه کارو نو دغه د قطر د دفتر مشران دي یا نور د موږ د پخواني حکومت مشران دي نور دنیا خو تاسو نه راګي په دې پوي چې نم یو ځای کې نم په یو ټاګر کې نه غواړي چې بیا افغانستان نو دې فکر وکړو د دې مسؤل دي چې د دې وخت نه استفاده ونه کړو د دې ټیم نه دغه ونه کړو نو دې مسؤلیت چې افغانستان کې هر بدبختی را دي هغه د فقر وي هغه د جنگ وي د بلدي خلکو په غاړه باندې ورور جانه بالکل صحیح خبره ده بچا صاحب خدای چې دې ټول دنیا په افغانستان الله څخه خاصه د ایسوک دغه نور سره کوي کومک شي ولی طالبان چې په لاله چا پیژندل نه دي نو الله په خدای قرار سم کې د نور خلکو ان شاء الله بیرته راولي اشرف غنی دي د نور د وطن پرست خلک به خیر راولي بیرته ان شاء الله ما له کومه ما ویډیوګان ګوري کنه تاسو زلغه وخت ګورم کوم وخت به د کاریسا او د نور تاسو ډیر خوند راکې مننه خدای دې عزت مل را ګوره زه داسې کېدی نه شي چې سل په سلو کې زما خبره ته ومني دا هېڅ امکانات نه لري که نه لکه دغه پلار او زوی ترمنځ یو رقم ته خبرې د ښځه او د مېړه ترمنځ یو رقم دغه په یو بالغ باندې سره فرق دي خو زما د اول نه دا میسج دا دی که چېرته موږ خپل ځان جوړ نه کړو موږ هېڅ څوک هم نه جوړوي دا دی چې د دې ټاپونه تېر شو چې زه طالب ته ویم چې ته پنجابي او تعلیم ماته وایي چې ته امریکنی ته غلام یو دا ټولې پردۍ خبرې دي په موږ منځ کې راچولي زموږ د نفرت دښمن ته ضرورت نشته چې خپله راچي ان دا کار موږ خپله د دښمن کار په مخ کې وړو مخالفت به سره وي مګر د یو ښه لارې د طرف نه د یو ښه طرف ته که موږ لاړ شو نو دغه ولس به د بدبختۍ نه دغه شي نو ډېره مننه خوشحاله آباد اوسئ خوشحاله شوم هر کله دې خدای پاک راوله او ډېر ښه پیغام دی صحیح دی الله دې مل څه بچ کور ودا مننه